د څه باندې 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند د کانډې د سیمې سرپټي کانال د جوړیدو چارې د لغمان والي لخوا پیل شوې. دغه پروژه د کانډې او کلیو سپرپاسیج پروژه ده چې د جوړیدو سره به 400 جریبه ځمکې لاندې زراعتي ځمکه او باغونه خړوبېږي. د دې پروژې اوږدوالی 450 متره دی چې د ځمکې لاندې دلته یو کانال جوړېږي چې برسیر ورباندې اوبه راغورځېږي او عرض یې د دې ویالې یا د کانال 1.8 متره دی، ارتفاع یې 3.3 متره ده. کټاف مخته دیوال یا قرون د دې تقریبا 7.0 متره په 450 مترو په اوږدوالي کې دی. تمویلونکی د کل بیارغونې پراختیا وزارت او د مالیې وزارت دی. بودیجه 3 میلیونه 2,04,000 افغانۍ د 10% ولسي ونډه پکې ده چې د کانډې او کلیو د انکشافي شورا د تاریخ به دا جوړېږي. د لغمان د کل بیارغونې پراختیا ریاست په هڅو او هلو دا پروژه منظوره شوې ده او د لغمان د کل بیارغونې پراختیا ریاست د دې څخه وخت په وخت باندې د کمیت او کیفیت څخه څارنه کوي. ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د کل بیارغونې پراختیا ریاست د لغمان په ټولو ولسوالیو کې انکشافي پروژې لري او وخت په وخت څخه څارنه کوي او هوډ لري چې په لغمان کې متوازن انکشاف وکړي. دغه د خوړ لاندې سرپټی کانال چې 450 متره اوږدوالی 3 متره لوړوالی او یونیم متر سور لري د کلیو بیارغونې پراختیا وزارت لخوا پرې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 10% پکې د خلکو ونډه ده. د څلورو میاشتو په موده کې به چارې بشپړې شي. د لغمان والي محمد آصف ننګ د ولایت د دفتر رئیس فرید احمد مرزک د کرنې او کلیو بیارغونې رئیسانو د سیمې د مشرانو سپینګیرو ځوانانو په لاسونو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. لغمان والي محمد آصف ننګ د سرپټي کانال د چارو د پیل څخه خوښي وښوده. ویل کومه ستونزه چې پخوا د دې سیمې اوسېدونکو درلوده پرې اواره 1.400 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه خړوبوي او اوسېدونکي به د اوبو له مرګوني ګواښ څخه هم خوندي شي. ښاغلي ننګ د سیمې په خلکو غږ وکړو چې د پروژو په پلي کېدو کې له ولایتي ادارې سره اوږه په اوږه همکاري وکړي څو په راتلونکي کې نورې بنسټیزې پروژې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې تطبیق او خلک یې له اسانتیاو برخمن شي. دارنګه د مرکز اړوند د کانډې او نورو نږدې سیمو مشرانو اوسېدونکو د سرپټي کانال د جوړیدو د کار د پیل له امله د ولایتي ادارې څخه مننه وکړه او ډاډ یې ښوده چې په ټولو مثبتو پرمختګونو کې ولایتي ادارې سره همکاري کوي. مخکې چې دغه پروژه دلته وه سیلاب یوړ د هغې نه وروسته ډېر ستونزو سره شوې چې روزانه به خلک راتل په بیلچو باندې او په هغو باندې به خواري وکړه. بیا به لږ چې اوبه زیاتې شوې بیا به دا بند ویوړه. نو اوس انشاءالله په دغه د انکشاف جهاد د خوا نه دغه ترمیم کار شروع شوی دی. خلک ډېر خوښ دي. دې نه تقریبا 3 کلي چې یو بي زیارت قریشګي درکانډه دې ته نه استفاده کوي. همداسې باغونه دي پکې زیاتې ځمکې وې چې نو دلته د کلیوالو وسه نه وه چې بند به یې تړلی و کار یې کړی وی دلته. خو موږ د دولت نه مننه کوو چې دغه خلکو ستونزه حل کړه او همیشه دلته چې کومه ستونزه پیدا شوې دا خلکو دولت ته مراجعه کړې دغه مشکل حل شوی. په همدې سیر د لغمان والي چې د سیمې مشرانو یې ملتیا کوله د حلقوي سړک د کاري بهیر او د مهترلمک د ښوونځي شته ستونزې د څېړلو په موخه لیدنه وکړه چې مشرانو لخوا ورته د ښوونځي د ستونزې په اړه معلومات ورکول کېدل. لغمان والي د ستونزو تر اورېدو وروسته ویل چې یادې ستونزې ته به د قانون په رڼا کې د حل لار ومومي.